السلام علیکم زیم صاحب زرا او تاسو کتلی صاحب زرا ویژل یوټیوب چینل مخکې یو افوا خوره شوه چې د پی ټی ای نه کوم سیټونه چې دي هغه کلاو شوي دي نو ما سره یو دوه درې سیټونه وو ما چې هغه چک کړل نو هغه افوا بالکل دروغ وه هغه ډېر زیات هغه ټرینډ شوی وه په فیسبوک او په ټویټر باندې چې دغه سیټونه چې دي دا د پی ټی ای نه اپروول شوي دي او دا بالکل کلاو شوي دي نو کله چې موږ چک کړو نو هغه بالکل دروغ نو نن به دغه ویډیو کې تاسو سره زه خبره کوم د دغه سیټونو باره کې خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ کوم چې تاسو هم په چینل باندې نوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي اوس چې کوم خبر راغلی دی نو کوم سیټونه چې دي هغه کوم بهر ملک نه راغلي دي نو هغه بالکل حقیقت سره چې هغه د پی ټی ای نه کلاو شوي دي هغې کې ما سره یو څو سیټونه موجود دي چې هغې کې تاسو دا کتی شئ دا نوکیا سیټ دي او دا زه پخپله استعمالوم د پی ټی ای نه کلاو شوي دي او بل یو آیفون سیټ دی ما سره هغه هم کلاو شوي دي او که بل تاسو دا انډرایډ سیټ وګورئ نو دا دی دا ما سره دا هم کلاو شوي دي نو دغه سیټونه چې دي دې کې نور سیمونه کار نه کوي صرف جیز سیم چې دی هغه دې کې کار کوي او آیفون کې ما هم ټلینار مې پکې چک کړ زونګ مې پکې چک کړ او یو سیم مې پکې بل هم چک کړ نو هغه پکې کار نه کوي او صرف جیز چې دی هغه پکې کار کوي نو تاسو هم خپل سیټونه راواخلئ چا سره چې دی هغه دغه شانتې سیټونه چې چا سره هم دي بهر نه راغلي دي یا په پاکستان کې اخیستي دي او هغه د پی ټی ای نه بلاک شوي دي نو تاسو دا بالکل چک کولی شئ او چې چا سیټونه آن شوي دي نو هغه کمنټس لازمي وکړئ چې زموږ سیټونه هم کلاو شوي دي بیګا ما په ډیلی پاکستان باندې یو ریپورټ کته چې هغوی واقعي کوم ډېر سیټونه دي هغه موږ کلاو کړي دي او 2 میاشتو پورې دا دوی چلولی شي 2 میاشتو نه وروسته به دا سیټونه چې دي کوم چې دا پی ټی ای نه کلاو شوي دي دا به بیا بندېږي او ما چې دغه زما چې کوم د سیټ کلاو شوي دي نوکیا د دې آیمي چې دا ما پی ټی ای نه هم چک کړه دا پی ټی ای نه اپروول نه ده عرضي طور باندې کلاو شوي دي د 4 میاشتې مخکې دا ما استعمال کړي نو دې کار کوو نو بیا چې کله هغه افوا خوره شله پی ټی ای نه سیټونه کلاو شوي دي دا ما چک کړه دې کار نه کوو اوس هغه بله ورځ چې کله ماته پته ولګېله نو ما پکې ټلینار سیم ولګوو نو بیا یې کار نه کوو نو کله چې ما پکې جیز سیم چک نو بالکل دا کار کې یو تر اوسه پورې تقریبا هفته وشله چې زه استعمالوم خو ما ځکه ویډیو نه جوړول او مې اکثر کسان چې دا بیا دروغ دي او قسم خبرې کوي نو اوس بالکل ثبوت ما سره موجود دی چې دا زه پخپله دا سیټ استعمالوم او دا ما سره آن شوي دي او بل آیفون سیټ دی هغه هم دی او یو نوکیا سیټ چې دی کوم ورکوټ سیټ چې دی هم د بټن والا هغه هم آن شوي دي نو دغه یو شارټ غونې ویډیو وه چې د موبایلو آن کېدو باره کې ما تاسو سره شیر کړه امید لرم چې تاسو به خوښه شوي که بیا هم څه کوېسچن وي تاسو موږ ته په کمنټ کې کولی شئ نور ویډیوګانو لپاره موږ له راکړئ اجازت تل وي الله په امان